بسم الله الرحمن الرحیم. هیله لرم چې راته به ټول روغ او جوړ اوسئ. نن غواړم تاسو سره د برازیل هیواد د بشردوستانه ویزو په ارتباط باندې دقیق او حقیقي معلومات ټول شریک کړم درسره. کوم معلومات چې ستاسو ته اړتیا لري او سرګردان یاستئ چې دا ویزه به څنګه وي، کوم پروسس لري، څنګه کیږي، کوم اړین اسناد دي ورته او کوم ځای نه اجرا کیږي، دا ټول په ارتباط باندې موږ تاسو سره خپل معلومات شریک کوو. او لومړی سر کې راځم د دغه د برازیل هیواد هغه ویزو په ارتباط باندې غږیږم چې افغانستان لپاره اختصاص کړي، یعنې بشردوستانه ویزو په ارتباط باندې. لومړی دغه ویزو کره کتنه کوم چې دا څنګه رامنځته شوې، له کوم وخت نه رامنځته شوې. دا کله چې جمهوریت سقوط وکړو په کال 2021 کال د 9مې میاشتې 3 تاریخ نه دې طرف ته، یعنې سپټمبر له 3 تاریخ نه دې طرف ته شروع شوي دي. نو دغه ویزې هغه وخت نه تر اوسه پورې دوام لري او تر 2023 کاله پورې دا څه شوي دي، تمدید شوي دي، قرارداد ورسره امضا شوې ده. تر دغه تاریخه پورې 2026 کاله پورې دغه پروسه به دوام لري او هغه کسان چې دغه ویزو ته اړتیا لري نو د دې طریقه به څه کوي، برازیل هیواد ته به یې باسي او ویزې به ورته ورکوي. او بل د برازیل بشردوستانه ویزو کومو کسانو ته ورکول کیږي. دا ویزې البته په 3 کټګورۍ باندې ویشل شوي دي. هغه کسان چې امنیتي مشکلات ولري، هغه کسان چې سیاسي مشکلات ولري، هغه کسان چې دا ثابته کړي چې واقعا دوی ژوند په افغانستان کې په خطر کې ده، دغه کسانو دا ورکول کیږي. هر چاته دا نه ورکوي اوس فعلا لپاره. دغه د 2023 کال د اکتوبر 2 تاریخ نه وروسته دغه قانون پاس کړی ده. فقط او فقط هغه کسان ته ورکول کیږي چې دغه 3 کټګورۍ کې شامل اوسیږي. بغیر له دغه 3 کټګورۍ کې چې شامل نه اوسیږي دوی ته نه ورکوي. او عادي مخکې به عادي کسانو ته ورکول او فقط او فقط سیاسي کسانو او نظامي کسانو ته ورکوي. بل د برازیل هیواد د بشردوستانه ویزو ته اړین اسناد کوم دي؟ لومړی سر کې پاسپورت ده، تذکره ده، اپلیکیشن فورم ده، تضمین خط مالی ده، تضمین خط جرمی ده او د تیارې بلیټ ده. او فعلا لپاره فقط او فقط چې غواړي د هغه هیواد چې تاسو ورته راجع کوئ خپل اسناد لیږئ، د هغه هیواد ویزه هم درنه غواړي او دغه هیواد باید ویزه ځان سره لري. بل یو کیس هم درنه غواړي، تاسې باید یو کیس ولیکئ په انګلیسي باندې، تاسې ژوند په خطر کې ده او هغه دلایل کوم کیس کې چې کوم شان لیکئ هغه باید تاسو سره موجود اوسیږي. که نظامي کیس لیکئ یا سیاسي کیس لیکئ یا د ژوند خطر په اساس کیس لیکئ نو هغه اړین اسناد باید تاسو سره موجود اوسیږي تر څو ثابته کړي چې واقعا ستاسو ژوند دلته په افغانستان کې په خطر کې ده. او بل هغه کسان چې پاسپورت نه لري دوی نشي کولی چې دغه ویزو ته ثبت نام وکړي. حد اقل پاسپورت کې باید 1 کال باید وخت ولري. بل تذکره باید ولري، تابعیت یې باید د افغانستان اوسیږي. پاکستاني او بنګلادیشي او هندي ته دا نه ورکوي، فقط او فقط د افغانستان مطبوعو ته یې ورکوي. بل اپلیکیشن فورم ده چې آنلاین شکل سره دا خانه پورې کیږي، ټول معلومات د پکې ذکر کیږي، شغل دی، وظیفه دی، حالت مدني، ادرس فعلا، ټول معلومات د پکې تر عکس او امضا پورې ټول د پکې درج کیږي او هغه ځان سره باید ولري. بل تضمین خط مالی. دغه تضمین خط مالی تاسې کولی شئ یو خط ولیکئ، دغه په اساس چې خط ولیکئ چې تاسې دا ثابته کړي چې تاسې کولی شئ په خپلو پیسو باندې برازیل هیواد ته لاړ شئ، یعنې دغه تیارې ټکټ چې تاسو باندې راځي د دغه پرداخت وکولی شئ. هلته څو مصارف چې په تاسو راځي دغه پرداخت وکولی شئ. فقط فقط دلته چې دا رایګان دي فقط ویزه رایګانه ده بس لاس. تضمین خط جرمي. دا تضمین خط جرمي دا هغه خط ته ویل کېږي چې تاسې په تیر وخت کې یا پر اوس وخت کې کوم جرم نه کړی د هغه په ارتباط باندې تاسې یو لیکنه کوئ، یو مرجع پورې ارتباط نه لري فعلا، ځکه دوی هغه اوسنی حکومت نه مني، فقط فقط د پخواني حکومت پورې مربوطه ده. بل تاسې خط به ولیکئ د جرمي په ارتباط باندې په انګلیسي باندې چې تر څو تاسو ثابته کړئ تاسې کوم جرم نه ده کړی او هغوی ته دا اطمینان ورکوي. او بل تیارې بلیټ شو، تاسې باید مخکې تر مخکې تاسې باید یو د تیارې بلیټ ځان سره ولرئ تر څو انټرنیټ نوبت چې رسیږي تاسو سره باید دغه تیارې بلیټ اوسیږي. د بشردوستانه ویزو لپاره درخواست کول
د 2023 کال د سپټمبر 2 تاریخ نه مخکې درخواستونه چې کېدل د ایمیل له طریقه کېدل، یعنې کوم درخواستونه به چې تاسې کول سفارت ته د ایمیل له طریقو به کېدل او فعل لپاره د ویب سایټ له طریقې کېږي. یعنې په دوه طریقو سره درخواست کېږي، یو د ایمیل له طریقه، بل د ویب سایټ له طریقه. یعنې فعلا چې کوم سفارتونه خلاص شوي دي یعنې فعالیت پکې لري نو دوه طریقو ورته څه کېږي، یو د ایمیل له طریقه، بل ویب سایټ له طریقه. ویب سایټ فقط او فقط په ایران کې فعاله ده، فعلا لپاره فعاله شوې 15 ورځې کېږي، او په اسلام آباد کې او قطر کې او دغه هیوادونو کې فعاله ده فعلا لپاره، په روسیه کې هم فعاله ده. د ایران چې دا البته فعلا لپاره پکې اکاونټ جوړ کېږي، اکاونټ نه وروسته بیا تاسو معلومات هغه کې اضافه کېږي او تاسو ته بیا نوبت درکوي، بیا په مخ تاریخ باندې څه کوئ، خپل مراجعه کوئ او انټرویو ورکوئ. او کوم کسان چې لا تر اوسه پورې اکاونټونه نه جوړ کړي، اکاونټونه یې جوړ کړي، خو اکاونټ چې کله جوړوي تاسې فعلي افغانستان مه وهئ. الله چې تاسې فعلي ځای افغانستان وایي دی دا فکر کوي چې دا کس خو بشرستانه ویزو ته اپلای کړی ده، نو دی خو کوم خطر احساس نه لري ځکه افغانستان کې ده. نو تاسې باید څه وکړئ، د فعلي ځای تاسې ایران یا پاکستان انتخاب کړئ، بیا هغه وروسته تاسې د اکاونټ پکې جوړ کړئ. بل ویلې دی د برازیل د بشرستانه ویزو له کومو هیوادونو څخه صادریږي، یعنې بشرستانه ویزې البته فعلا لپاره له دوه هیوادونو څخه صادریږي. د 2023 کال د سپټمبر له 2 تاریخ نه را په دې خوا، یعنې تر نن ورځ پورې، نن چې 2023 کال د سپټمبر 2 تاریخ ده، نن ورځ نه وروسته فقط او فقط په دوه سفارتونو کې د بشرستانه ویزې قابل د اجرا دي، هغه چې عبارت دي له پاکستان او ایران څخه. په نورو هیوادونو کې اجرا وړ نه دي، لکه قطر کې مخکې فعالیت درلوده بند شو، ترکیه کې درلوده بند شو، اوس روسیه کې فعالیت درلوده بند شو، عربستان کې درلوده بند شو، ایران کې درلوده فعالیت لري، پاکستان کې لري، اوس هم فعالیت لري. البته هغه وګړي چې د جولای له 12 نه مخکې، یعنې د سپټمبر د البته دغه کال د سپټمبر 20 نه مخکې درخواستونه ورکړي وو، هغوی ته هم په دغو هیوادونو کې اجرات کېږي چې اوس فعل لپاره بند شوي دي، اجرات کېږي، خو دې نه بعد نور نه کېږي، یعنې د سپټمبر 2 نه تر دې طرف ته نه کېږي. بل تاسو چې خبر درکول کېږي د انټرویو لپاره له دوه طریقو نه خبر درکول کېږي، یو د تلیفون په اساس او بل د ایمیل ادرس په اساس. کوشش وکړئ ایمیل تلیفون شماره هم د همغه هیواد کوم چې د انټرویو لپاره پکې مراجعه کوي هغه د هغه هیواد څه وکړئ، تلیفون شماره ورکړئ. مثلا پاکستان لپاره درخواست کوي، پاکستان شماره باید ورکړئ، که ایران لپاره ایران لپاره یې ورکړئ. بس وایي کله چې برازیل هیواد ته د ورسېدو هلته بیا څه وکړو. ډېر افغانان دي چې دا فکر کوي چې موږ هلته ورسېږو څه باید وکړو څه ونه کړو. لومړی قدم کې تاسې چې کله ویزه ترلاسه کړه، تاسې د برازیل هیواد ته لاړئ، هلته میدان هوایي ته ښکته شوئ، هلته د بشردوستانه ویزو البته دغه یو سازمان د ملل متحد لخوا جوړ شوی ده، هلته به تاسې ځان راجستر کړئ. خپله په میدان هوایي کې دا سازمان د ادارې شته، هلته به ځان راجستر کړئ. هغه نه وروسته د اقامې په ارتباط خپله فورمې ډکې کړئ، او کله چې اقامه م ډکه شوه بیا کولی شئ چې نور هیوادونو ته هم په سفر وکړئ. د اقامې یو ګټه دا ده چې که چېرته تاسې غواړئ درېم ګړي هیواد یا درېم هیواد ته لاړ شئ له برازیل نه، لکه مثلا غواړئ مکسیکو، کولمبیا، کاناډا، امریکا ته لاړ شئ، نو د دغه هیواد په سرحداتو کې که چېرته ګیر شئ نو تاسې بیرته برازیل ته رالیږي، افغانستان ته هم نه رالیږي. یعنې تاسې د برازیل اقامه لرئ نو فقط او فقط تاسې برازیل ته لیږي، یعنې حق نه لري تاسې بل چېرته ولیږي. او تاسې لومړی قدم کې چې کله هلته ورسېدئ نو دفتن به ځان راجستر کړئ، او همالته به یو 10-15 ورځې وروسته به تاسو ته د برازیل هیواد 1 کلنه 2 کلنه 3 کلنه 400 دا نیټه معلومه نه ده، دا به اقامه به درکړي درته، او هغه نه وروسته بیا کولی شئ په برازیل کې کار هم وکړئ او ژوند هم وکړئ. بل د برازیل هیواد د بشردوستانه ویزو مصرف، البته دغه ویزې چې رایګان دي کوم مصرف پې نه راځي، فقط او فقط په تا باندې چې کوم مصرف راځي هغه د تیارو په ټکټ کې تا باندې مصرف راځي، د خوړو په مصرف کې په تا باندې مصرف راځي، کرایې خانه یعنې تاسو کور چې نیسئ دغه کرایې باندې مصرف راځي، ترانسپورټ په برخه کې لکه د تیارې په ټکټ، د تیارې ټکټ بیا ستا پورې مربوط ده چې 200 نه نیولې 300 پورې تهران نه اجرا کېږي، اسلام آباد نه بیا دا قیمت فرق 800 نه تر 900 1200 پورې تیارې ټکټ ده.
همداسې د خوړو مصرف په ایران کې البته یو 10 یا 15 ورځو لپاره په برازیل کې دی چې کله میدان نوید دی دلته باندې مصرف راځي. کرایه خانه یعنې تاسو چې په ایران یا پاکستان کې اوسېږي هلته چې کوم کور نیسئ یا کوم کوتاق نیسئ د هغه مصرف په تاسو باندې د کرایه خانه. بل ترانسپورټ برخه کې یعنې تاسو که ایران کې په کوم موټر کې شخصي ګرځئ راګرځئ سفارت ته ځئ بېرته راځئ یا کوم خواچاکار وهئ دغه مصرف ټول ستاسو په ارتباط باندې دي او دغه ویزې چې دي رایګان دي او کوم مصرف خاص نه لري په تاسو باندې نه راځي. او کوم افغانان چې هلته تللي دي یعنې ټول ټال کوم مصرف چې پرې راغلی ده له افغانستان نه تر برازیله پورې دوی نه چې موږ معلومات ترلاسه کړي دوی ویلي دي چې له 1500 نه نیولې تر 2000 $2,500 پورې موږ نه دلته مصرف شوي دي یعنې افغانستان نه تر برازیله پورې. او شاید دا تاسو نه زیات کا مصرف شي یا کم مصرف شي خو اوسطا تر 2000 پورې تاسو نه تر برازیل پورې مصرف کیږي. دا ویزې رایګان نه دي ځکه زیاتره ملګري پوښتنه کوي چې ویزې رایګان دي البته خو دغه ټکټ او مصرف چې ده دا په تاسو باندې ده او د خوړو مصرف کرایه او دا په تاسو باندې. حتی بعض ملکونو موږ ته ویلي چې کله برازیل ته رسېدلي دي هلته د حکومت له لورې دوی ته $100 یا $1.5 هم د میاشتې ورکول کېږي تر څو پورې چې دوی کار نه پیدا کړی. نو هلته چې تاسو ورسېږئ هلته تاسو هم کار پیدا کېږي. او بله خبره دغه د برازیل هېواد بشردوستانه ویزه چې فعلا لپاره فعالیت په تهران او اسلام آباد کې شروع کړې ده دوی فقط و فقط فعلا لپاره د آنلاین سیستم له طریقه کېږي. هماغه ویب سایټ کې اکاونټ جوړېږي اکاونټ نه وروسته 2 ورځو لپاره یا 3 ورځو لپاره سیټ خلاصي بیا هغې کې تاسو څه کوئ اسناد پکې اپلوډ کوئ خو دغه تاریخ معلوم نه ده چې فعلا لپاره څه وخت خلاصېږي څه وخت خلاصېږي. فعلا لپاره په تهران کې هم انټرویوګانې پاتې دي په اسلام آباد کې هم پاتې دي. حتی په تهران کې د جولای د میاشتې لا په دې خوا هم لا پاتې دي 2023 کال د جولای 12 پورې هم انټرویوګانې پاتې حتی تیر کال هم انټرویوګانې پاتې دي په اسلام آباد کې هم د انټرویوګانې پاتې دي. او دا چې کله خلاص شي بیا مکمل شکل سره دا ویب سایټ خلاصېږي بیا کولی شي د کې خپل اسناد اپلوډ کړي. فعلا لپاره فقط و فقط تاسو څه شی کولی شئ تاسو فقط و فقط فعلا لپاره اپلیکیشن فورم ډکولی شئ اکاونټ جوړولی شئ دغه اسناد کولی شئ. نور هېڅوک تا ته نشي کولی چې تا ته نوبت واخلي هېڅوک تا ته نشي کولی چې سفارت ته اسناد ولېږي هېڅوک ته نوبت نشي اخیستی هېڅوک درته ویزه نشي اخیستی. دغه ویزې چې رایګان دي ځکه زیاتره اوازه خپره شوې وه چې دغه ویزې په پیسو باندې خرڅېږي نو د همغه اوازې په خاطر باندې په تهران کې دغه ویب سایټ جوړ کړم تر څو د خلکو هغه کوم کسان چې واقعا ورته اړتیا لري تر څو دغه کې ثبت نام وکړي او په مشخصه کې تر څو هغوی ته څه وکړي ویزې ورکړي. دې کې به هر چا که چا پاسپورټ درلوده نه یې درلوده هر یو به ورته څه کړو ایمیل به یې کړو نو د ایمیل به هم مصروفه کړه او هغه حقداره کس ته به خپل حق نه رسېده او سفارت باندې به هم هجوم ډېر. نو فعلا لپاره هم هغه دوستان چې په تهران کې دي بدون د ایمیله چې ایمیل ورته نه کړه دوی د سفارت ته نه ورځي دوی اجرات هلته نه کېږي فقط او فقط هغه کسانو اجرات کېږي چې دوی د انټرویو نوبت مشخص شوی ایمیل ورته کړی نو دغه کسانو کېږي. کله چې تاسو انټرویو نوبت مشخص شو هغه اړین اسناد چې تاسو ته په ایمیل کې ذکر کړي دي هغه به ځان سره ولرئ چې تیارې بلیټ یا ریزرو پورې تاسو به دا اسناد ځان سره ولرئ. که چېرته یو اسناد هم ونه لرئ تاسو اجرات نه کېږي نه قبلېږي ویزه هم کسل کېږي لیست نوم ویستل کېږي تاسو بیا نشئ کولی ویزه واخلئ. او هغه کسانو چې انټرویو ورکړې ده لا تر اوسه ویزه نه ده معلومه دوی 20 نه نیولې تر 25 ورځو وروسته دوی ته یا تر 1.5 میاشتې پورې دوی ته حتما احوال ورکوي د ویزو. البته فعلا پروسه یې لږ تیزه کړې ده په اسلام آباد کې هم په تهران کې هم نو او ټول بوج په دغه 2 سفارتونو فعلا لپاره ده. او هغه کسان چې د سپټمبر د روان کال د سپټمبر د 20 نه مخکې دوی د خپل درخواستونه لیږلي دي مثلا په قطر ته یې لیږلي دي روسیې ته یې لیږلي دي عربستان ته یې لیږلي دي
او همداسې بل ترکیې ته یې لیږلي دي. نو دغې هېوادونو ته یې خپل هغه اړین اسناد لیږلي تر څو د انټرویو لپاره نوبت واخلي. دوی ته حتما د انټرویو نوبت ورکوي. خو له نن تاریخ نه وروسته چې د سوال 2023 کال د سپټمبر 2 تاریخ نه د دې تاریخ نه نور وروسته په اسلام آباد او تهران نه بغیر نور سفارتونو کې افغانانو لپاره ویزې نه ورکوي، بشردوستانه ویزې نه ورکوي، یعنې بند یې شوې دغه هلته فقط و فقط په اسلام آباد او تهران کې قابل د اجرا دي. نور که داسې سوال لرئ د ویزو په ارتباط باندې کولی شئ د ویډیو لاندې موږ سره شریک کړئ تر څو ستاسو ته د هغې په ارتباط باندې ویډیو جوړه کړو او ستاسو مشکل حل کړو. مننه. کور آباد زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ تر څو ښې ویډیوګانې او حقیقي معلومات تاسو سره شریک کړو. مننه. کور آباد.